السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بلې نوې ویډیو سره حاضر یم چې دا د کورل را باره کې ده او د کورل را دویم نمبر ویډیو ده چې په تېره ویډیو کې مونږ دا خبره کړې وه چې کورل را څنګه یوز کیږي او څنګه طریقې سره د دې استعمال مونږ کولی شو. مثلا صرف هغه آیډیا مونږ پیش کړې وه چې د دې څه کار دی او څنګه طریقې سره دی کې مونږ ډیزاین وغیره شو کولی او یو مختصر وړوکی غوندې ډیزاین هم مونږ هغه کې کړی. نو اوس راځو او سټپ بای سټپ یو پوینټ به بیانو او بالکل هغه به پریکټیکلي طریقې سره هم هغې باندې کار کوو. مثلا مونږ یو ټولز مونږ ویو چې دا ټولز دې دپاره یوز کیږي، هغه به بیا ډایرکټ هغه ځای کې اپلای کوو هم چې څنګه دا یوز کولی شو مونږ او څنګه طریقې سره دا مونږ ته کار را کولی شي. یو خو داسې درسي چې سړی ووایي چې دې څه نه ریکټنګل راغوستلی کېږي، بس دا سړي یاد کړه چې دلته ریکټنګل راوستلی کېږي. اوس سړي ته دا پته نشته دی چې دا ریکټنګل ما راواغستلی شو، راوامې خو خستو، خو اوس به دا زه څنګه دلته کې دغه کومه فټ کوم، څنګه به راولمه. مثلا ریکټنګل کې څو قسمه راغوستل کېږي، ریکټنګل نه څه جوړېږي، نو دا سړي ته پته نه لګېږي. انشاءالله زموږ د دې کورس خصوصیات به دی چې موږ به هر یو ټول اپلای کوو، بالکل باقاعده یو ویډیو په یو ټول چې وکړو ام به کمی. نو زموږ د ستاسو نه دا خواهش او دا امید دی چې زموږ دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ او کم کورسز چې شروع دي او کم ویډیوز اپلوډ کیږي دا بالکل مه هېروئ او لایک کوئ. کم ملګرو ته چې زموږ دا چینل نه وي رسېدلی او نه یې سبسکرایب کړی نو هغوی زموږ چینل سبسکرایب کوئ، دې دپاره چې زموږ هر قسمه کورس او هر قسمه ویډیو تاسو ته در ورسېږي. او بیل آیکن بټن بالکل مه هېروئ ځکه چې هغه یو مهم کار کوي، هر قسمه او هر یو نوی درس هغه تاسو ته بالکل وخت په وخت در رسوي. نو راځو شروع کوو چې اولنی سټپ به مونږ کم یو ویو. اول چې کله مونږ کورل را کولاو کړو نو په دې کې مونږ سره دا یو صفحه را کولاو شوي، دا یو شو مونږ ته ښودل کېږي. نو یو خو به مونږ داسې کار کوو چې مونږ به هغه پوینټ او هغه ټولز ویو چې هغه کوم زمونږ اني ټایم استعمال راځي او کوم مونږ هغه بالکل سټپ بای سټپ هر ټایم هغه مونږ استعمالوو. هغه ټولز مونږ ډېر زور ورکوو هغه مونږ ویو. مثلا دې کې داسې ټولز چې هغه بالکل د سړي استعمال ډیزاین کې نه راځي او ضرورت هم ورته داسې خاص نه وي، نو د هغې باندې به ټایم نه خرابوو، هغې ته به ټایم ډېر نه ورکوو. اوس مثلا دلته په دې کې اولني پیج کې مونږ سره یو څو مین ټولز دي هغه به درنه صرف ویو. په دې کې مونږ سره اولنی دی نیو ډاکومنټ. کله چې دا به ګیټ سټارټډ باندې سلیکټ شوی نو په دې کې مونږ ته راځي نیو ډاکومنټ. نیو ډاکومنټ دا یو ضروري او یو مین سبق او اولنی پڼوی چې دا هغه د کورل را هغه د دې څه نه شروع کېږي چې دې ځای نه به مونږ د ډیزاینینګ کوو. که مونږ هر یو شیز دې کې جوړو، باکس جوړو، مونوګرام وغیره کوم شیز چې مونږ جوړو هغې دپاره به مونږ په دې ځای کې سیټنګ برابرو چې دا زمونږ کوم کلر کې په کار دی، تیز کلرونو کې، سلو کلرونو کې، داسې په انچونو کې په کار دی، فوټونو کې په کار دی، داسې اوږدوالی اوږده صفحه په کار ده یا پلنه صفحه په کار ده او ټول کم ډیټیل چې دی هغه مونږ ته دې کې ښودل کېږي. نو زه راځم په نیو ډاکومنټ کلیک کوم. دلته اوس مونږ ته دا یو بورډ شو په دې کې چې کوم سیټنګ کېږي دا بیا دننه هم مونږ کولی شو. که مونږ ډایرکټ اوکې کړو او بیا هلته نه مونږ کم سیټنګ چې د پیش کوو یا مثلا مونږ بزنس کارت دپاره کم سیټنګ کوو یا مثلا مونږ د یو فارم دپاره یا یو رجسټر د بک دپاره چې کوم سیټنګ مونږ دننه هم شو کولی او دلته هم شو کولی، خو غوره به دی چې دلته یې وکړو او که دننه یې وکړو ستاسو خوښه ده. نو دا مختصر درته ویمه. په دې کې مونږ سره اول دلته کې ډاکومنټ له مونږ نوم ورکوو. نوم زه ورکړم دې له مثلا عباس، دې له ما عباس نوم ورکړو. دلته اوس ما ته وایي چې دا ته کوم فایل کې سیو کول غواړې. زه ورته وایم چې یاره دا ما ته کورل را فایل کې صحیح دی ځکه زموږ یوز چې کوم دی هغه کورل را فایل دی. دلته اوس ما نه تپوس کوي سایز، ما ته وایي چې ستا کوم سایز کې صفحه په کار ده. زه ورته وایم یاره زه یو کارت جوړول غواړم، بزنس کارت. نو دا الریډي دوی موږ ته تیار ډیزاینونه راکړي دي چې موږ په دغه په اسانه طریقه بس ډایرکټ راوالو او بس هلته کې کاپي پیسټ مثال دی. یو خو دا موږ ته تیار دي. یو مثلا یو کس ما ته ووایي چې 50 بائی 60 فٹ بینر زما پکار دی، 10 بائی 12 پکار دی. نو هغه دی کې نه مثلا اوس A4 صفحه شو، یو لیټر جوړول دی. لیټر د پاره اوس موږ سره
دلته کې A4 سایز دی او دغه رنګه لیټر هم دی لیګل هم دی او بزنس لپاره چې کوم کارت ډیزاین دی هغه به کې دا یو د بزنس کارت ورته لیکلی دی نو دا کې موږ هغه ډیزاین دي چې مثلا فوټو کارت شو کوم چې د سټوډنټ لپاره کارت جوړیږي د سکول کارت چې ورته ویل کېږي هغه دلته کې ډیزاین دا دی نو دا دی الریډي یو څو نمونې په شکل باندې یو څو سایز جوړ کړي دي او نیمز یې ورته ورکړي دي نو زه بزنس کارت باندې سلیکټ کوم اوس دلته کې ماته وایي چې آیا دا کم سایز چې دی له ورکړی شو د بزنس کارت آیا ته په دې طریقه جوړه که نه لږ وړوکی لږ غټ جوړه نو یاره زه ورته وایم چې 3.5 صحیح دی او دلته 2.0 دی دا 2 انچ دی بالکل په اوږدوالي باندې داسې بره او ښکته چې کوم دی او پلنوالي باندې دا 3.5 دی نو زه ورته وایم چې یاره دا زما 2.2 انچ کوم دا ډېر زیات غټ وي نو دا زه 1.5 کوم 1.5 انچ دی له ما ورکو نو زما دا 1.5 انچ کې پکار دی ما ته وایي ستا څو پیجه پکار دي دې څه نه پیج موږ ورکولی شو ته هم چېرې زه یو بزنس کارت جوړوم دلته کې کلرونه غواړي نو دا یو مزدار کلر دی RGB هم صحیح دی خو دا لږ شی نارمل دی او CMYK چې دی دا ډېر مزیدار او تیز کلر کې راځي دلته کې نه بس یو کوالټي ته د ښې چې ته دا کم ریزولوشن کې پکار تا ته زه ورته وایم چې ما ته د های کوالټي او های ریزولوشن کې پکار دی 300 کې صحیح دی دلته کې به موږ دې کې به ګوتې نه وه خو ځکه دا بیا دننه لږ شانې سټنګ کې فرق راځي دا به بالکل موږ په دې باندې پرېږدو انچ کې به دا پرېږدو اوکې دې نه بس وام زه نو دا د یو صفحې لپاره چې کوم سیټینګ کېږي دا هغه بالکل موږ وکړو دا اوس ماته صفحه د کارت دپاره جوړه شوله نو هغه چې کوم مخکې موږ سیټینګ وکړو هغه ټول دا دلته موږ ته ښیي کوم چې موږ پیج سلیکټ کړو دلته کې بزنس کارت هم سلیکټ کړو دا دی کوم چې موږ هلته کې هایټ او ویت هم چې کوم وله ورکړو بل انچونو کې م ورکړو او بل ټول دلته کې موږ ته ښیي داسې نو اوس به راځو یو بله خبره کوو چې دې کې موږ سره اوس کوم دې شو باندې چې دا کوم شی نه دي دې ته څه څه ویلی شي دې ځای ته چې کوم دی دې ته ټول بار ویل کېږي ځکه په دې کې موږ سره دا ټولز دي دې ځای ته مین یو بار ویل کېږي دې کې موږ سره مین ټاپک چې کوم دي او دې ته کوم چې دا دغه کېږي دې ته زوم بار وایي او داسې ورسره دې ته سکرول بار وایي او دې ځای ته بیا زوم بار وایي دا چې اوس ګوره موږ چې کوم خوا ځو دا هغه ځای ته موږ ځي نو دې سره موږ زومینګ شو کولی نو دا یو مختصر ویډیو وه د کورلرا چې په کورلرا کې موږ پیج سیټینګ څنګه شو کولی نو دې طریقې سره موږ په کورلرا کې د پیج سیټینګ شو کولی او د راروانه ویډیو کې به انشاءالله موږ د فایل نه شروع کوو او بیا به ورو ورو وایو چې دې کې دا کم کم دي دا به ټول اپلای کوو نو زموږ ویډیو به انشاءالله ستاسو خوښه شوي وي او کم ملګري چې نوي زموږ چینل ته راځي نو زموږ چینل پلیز سبسکرایب کړئ دې لپاره چې زموږ هر قسم نوي ویډیو اپلوډ کېږي هغه تاسو ته په وخت در رسېږي بیل آیکن بټن بالکل مه هېروئ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ او ستاسو ورور محمد عباس همیشه لپاره دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام